لا مې د ژوند قصه تمامه نه ده او راته منزل راته مرچل پاتې دی. چېرته به خلکو بې وصیته مرمه، د کوم ماښام د کوم دیوال غاړې ته جنګ تجارت او کاروبار جوړ شوی، سرونه خرڅ شول د وړیو په تول ته هم داسې منصفان ناست دي وینه څکي او بیا قیمت لګوي. ټول ته همداسې منصفان ناست دي وینه څکي او بیا قیمت لګوي. د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم، خټین کورونه یې رانه ټول یوړل. ای د بې پښو او د بې لاسو کليه، ای د کوپړۍ او د ظلمو هدیرې، دا ځمکه وشکوئ راوځئ ترېنه، راته بېغور ستا د وینو راکړو مدهوش د هورو په پالن پراته یې. راځم د خپل بې سرنوشته ژوند ته څه سروشته ورله پکار ده که نه؟ دا تحول راځي په هر یو ملک یو زمونږ تحول لکه سرونه یوسي. ای ګاونډیانو د الله په خاطر بس منګه پرېږدئ، صلح مه راولئ. علمبردارو د نړۍ په سطحه ډېر مو لوټلي یو د امن